السلام علیکم. که چېرته ستاسو د ټیک ټاک اکاونټ د ان اوریجنل کانټینټ د وجې نه ډسکوالیفای شي نو هغه به تاسو واپس څنګه ریسټور کوئ. مکمل تفصیل به په دغه ویډیو کې تاسو ته زه ښیم. تاسو به دې ته اپیل څنګه کوئ. دغه اپیل به زه خپل د یوټیوب د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړم. هلته نه تاسو دا کاپي کولی شئ او تاسو بیا دا دلته پیسټ کولی شئ. او زما د یوټیوب چینل لینک چې دی هغه به په بایو کې تاسو ته میلاو شي. هلته نه تاسو مکمل پروسس کولی شئ. اوس په زو د موبایل سکرین ته پریکټیکل به تاسو ته دا ښیو چې تاسو به څنګه دا اپیل سبمیټ کوئ. د ټیک ټاک مین اپلیکیشن ته به ځم او پریکټیکل طریقه به تاسو ته زه ښیم. موږ به خپل ټیک ټاک چې دی هغه به موږ اوپن کړو. ټیک ټاک چې کله موږ اوپن کړو د پروفایل باندې به موږ کلیک کړو او 3 ډاټ باندې به موږ کلیک کړو. دا زما کوم افیشل اکاونټ چې دی دا ډسکوالیفای شوی دی. زما خو اوریجنل کانټینټ دی خو پته لګي نه چې دا رسته د وجې نه ډسکوالیفای شوی دی. کریټر ټول باندې به کلیک کړو او دلته به کریټ ریوارډ پروګرام باندې کلیک کړو. د تاسو ته ښکاري اکاونټ ډسکوالیفاید فرام کریټ ریوارډ پروګرام. بر تاسو ته ګوټ کې ښکاري اپیل. دې اپیل باندې به موږ کلیک کړو. اپیل باندې چې موږ کلیک کړو نو ما لیکل دي ځان سره د اپیل دغه شانتې به تاسو ځان سره ولیکئ. ما ورته لیکل دي چې زما ویډیوګان چې دي هغه بالکل ریل دي او کوم چې ټیک ټاک اکاونټ کیمره ده هغې نه زه ویډیو کریټ کوم هغه زه اپلوډ کوم. تاسو زما د اکاونټ چې دی تاسو چک کړئ او دا چې دا ریسټور کړئ او که ته ښکاري سبمیټ. دې سبمیټ باندې به موږ کلیک کوو. دا تاسو ته ښکاري اپیل ریسیوډ. زموږ دا اپیل چې دی دا وشو. وی ریویو یور اپیل اینڈ سینډ اینی ایمیل نوټیفیکیشن وت 7 ډے. تا چې کوم ایمیل دی کې ورکړ دی په هغه ایمیل باندې به 7 ورځو نه بعد تا ته ایمیل راشي چې ستا اکاونټ چې دی هغه ریسټور شي. دغه یو شارټ غونې ویډیو چې ما تاسو سره شیر کړه د دغه شانتې ویډیو دپاره زموږ د اکاونټ ځان سره لازمي فالو کړئ.